ملګرو د نور احساس چې کم تصویران وایرل شوي د هغې په هکله باندې د هغې یو پیغام راغلی دی، نو د ټول نه مخکې هغه واورئ چې څه وایي پکې. سلامونه او احترامات. زما په نوم باندې چې څونه هم خلکو ایډیاګانې جوړې کړي دي هغو ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې دا ډیلیټ کړئ، ځکه چې زه پاکستان ته راشم زه به FIA سایبر کرایم کې رپورټ کوم د دې خلاف، بیا به یې پته ولګي چې دا څوک دي. خو تاسو مهرباني وکئ څونه چې هم ایډیاګانې جوړې شوي دي دا ډیلیټ کړئ، ځکه په هغې کې پردی تورسرې دي او تاسو چې بل پردی تورسرې بې عزته کوئ که نه سبا ورځې ستاسو هغه هم بې عزته کېږي. نو د خدای پاک نه یاره وکئ، دغه ویډیوز ډیلیټ کړئ، مهرباني به یې وي. د ټول نه مخکې خو زه تاسو ته دا ویم چې نور احساس هغه دا وخت په پاکستان کې نه ده بلکې سعودي عرب ته تللی ده، او سعودي عرب کې چې کوم دی عمره ادا کوي، تقریبا هفته د هغې وشوه چې هلته ده. دا کوم ویډیو چې مخې ته راغلی دي دا هم په داسې ټایم کې راغلی دي چې هغه په بهر ملک کې موجود ده، او د هغې کوم ویډیو چې دي هغه په پاکستان کې په سوشل میډیا باندې چلیږي، قسمه قسمه ویډیو راځي، یعنی چې ورځ کېږي ویډیو یې راشي، په ځینو کې گاډی چلوي، په ځینو کې د سیند په غاړه باندې ناسته وي، او ډېرې زیاتې ویډیو چې دي هغه ډېرې زیاتې وایرل شوي دي. او بل پکې دا ده چې هغه ته انکار هم نه دی کړی، یعنی ویډیو چې دي هغه ریل دي، د دې یعنی کومه ګانه چې وایي حواز هم د هغې دی پکې. نو کوم پیغام چې راغلی او په هغې کې ویل چې آیا زه کله هم پاکستان ته درشم نو زه به سایبر کرایم کې یو FIR هم درج کوم چې چا هم زما ویډیو اپلوډ کړی وي او دا چا چې وایرل کړی دی وای د هغې سره به زه حساب کتاب کوم چې آیا ولې د یو سرتوري پیغلې چې کوم دی هغه کور تباه کوي. یعنی دې دا هم ویل چې زما مخکې هم یو تصویر وایرل شوی او د هغې وجې نه چې کوم مشکلات ماته راغلي نو هغه لا ختم نه و، چې اوس پکې څوک راپاڅېدو او زما کوم پرسنل ویډیوګانې چې دي هغه یې وایرل کړې. یعنی خبره خو د دې هم صحیح ده، خو د دې کوم ویډیو چې دي هغه د بل چا سره څه کوي، دې ته هم دا پکار دي لکه اوس یو سړی خپل ویډیو څه ریکارډ کړي نو پکار دي چې د هغه سره په موبایل کې ورسره د نورو خلکو سره په موبایل کې څه کوي. همدغسې د دې کوم ویډیو چې دي هغه ویډیو د دې دي او د یو چا په موبایل کې او د بل چا په موبایل کې شوي نو هغه خو به خامخا بیا وایرل کېږي. هر سړي له دا پکار دي چې کومه خپله پرایویسي چې دا هغه صحیح وساتي، د نورو خلکو سره خپل ویډیو هغه څه نه شیر کوي، که چرې هم شیر کوي بیا به اخره کې دا حل وي.